دا ډیره زیاته افسوسناکه واقعه شوې ده. د مدرسه کې 7 طالبان شهیدان شوي دي. مولوي صاحب پخپله پکې شهید دی. دې کې موږ د عوامي جمهوري پارټۍ د طرف نه او د ټول موږ د پرزو مذمت کوو او د دې حکومت ذمهواري ده چې دی د قام له تحفظ ورکړي، عوامو له تحفظ ورکړي. دا نظام هم داسې دی چې دلته کې هېڅ یوه خبره په یو حکومت کې نه کېږي. د 2 کاله د پاکستان یا د 3 کاله جوړ شو او په دې کې یوه مسله د غریبانانو یا د بېوسو انسانانو نه حل کېږي، تحفظ ورته نه میلاویږي. بل دا یو قانون داسې قانون دی چې سړی به هم د تا نه مړ شي، بیا به ته هلته په ټکرې به خورې او ستا رپورټ څوک نه حلي نه درج کوي. نو عجیبه غونده کې چل دی. اوس په دې باندې موږ هم نه یو پوهیږو چې څه چل به کېږي. حالات ډېر زیات ګډوډ دي او د بار ملکونو چې کوم دغه د فرانس د صدر چې کوم عمل دی کړی دی او د هغه توهین کړی دی د هغې هم موږ مذمت کوو او د ټول پاکستان ته موږ دا پیغام ورکوو چې د فرانس زه خو وایم چې د امریکې او د فرانس او د برطانیې د ټولو دا مصنوعات چې دي هغه ختم کړي او دا سفارتخانه دې فوري طور د فرانس سفارتخانه دې ختمه کړی شي. اوس یو نوی خبر راغی چې په چغرزو کې په کوهي سر کې یا کوهي بابا دنګ کوهي کې اسکیډنټ وشو او 2 کسان پکې وفات شوي دي، شهیدان شوي دي. الله پاک دې وبخښي او کورنۍ له دې خدای د صبر ورکړي. 2 ماشومان پکې زخمیان دي، هغوی له دې خدای صحت ورکړي او الله پاک دې د مسلمانانو د خپلو قدرتونو نه ثواب د نیکې وکړي او په موږ داسې حکومت راولي، داسې حکمرانان راولي چې هغه د دې غریبانانو تحفظ وي او د دې ګراني د صاحبه دوره ګراني ده، دوره حالات خراب دي او په دې کې هم د پاکستان عوامو ته د زرداري زنده‌باد او نواز شریف زنده‌باد او مولانا زنده‌باد. نو زه خو یم دا ډېر د افسوس مقام دی چې دلته کې دا زنده‌باد دا مرداباد په هره کوڅه کې او په هر ځای کې. هغه نیشنلیان هم غریبانان لږ د نظریات خاوند و، څه د سوچ خاوند و، هغه د هغه هم اسفندیار خان ما په دې دغه ګڼکپانو سره ټګانو سره لیده. نو دا هم ډېر د افسوس خبره ده. ډېره مهرباني ستاسو د ټولو ډېره چې ستاسو دا کومه پارټي چې دا د دې شمولیتونه به کېږي او که نه او تنظیم سازي تاسو له بنیر کړې ده او که نه؟ جی د بنیر تنظیم جوړ شوی دی او مرکزي او صوبایي عبوري تنظیمونه موږ جوړ کړي دي. زموږ انشاءالله ان قریب کې د دیر او د شانګلي هم جوړ شوی دی. د دیر جوړیږي، د ملکنډي جمسۍ، د بره دیر، د چترال او صوابۍ ان قریب کې انشاءالله. نو چې کله موږ دا تنظیمونه مکمل کړو د ټول پاکستان د صوبو او د ضلعو، نو بیا به مرکزي کنونشن کوو او په هغه کې باضابطه به موږ تنظیم د مرکزي او صوبایي عوام ته به څه پیغام ورکوئ چې د عوامي جمهوري پارټۍ په باره کې؟ نو عوامي جمهوري پارټي چې دا د غریبانانو زمونږ په شان خلک لکه موږ د خدای غریبانان یو، زمانه چې کوم نور زمونږ مشران دي نو هغه زمانه زیات غریبانان دي. نو موږ دغه یو اواز پورته کړی دی او باضابطه کار پې شروع کړی دی. نو موږ عوامو ته وایو چې یاره کله پورې د غریبانانو نه د غریبانانو قیادت نه دی پورته شوی او د غریبانان یو شوي نه دي، یوه مسله نه حل کېږي. زمونږ او د دې نورو سیاسي پارټو په منځ کې ډېر لوی فرق دی. هغه د خان د کور نه راوتي دي، نواب او سردار چودھري د کوره راوتي دي، موږ د یو غریب د کوره راوتي او د غریب خبره کوو. زمونږ دا خبره به کره په دې چې یاره موږ د غریبۍ نه خبر یو چې دا اوړه به څنګه حالې، غوړي به څنګه حالې، علاج به څنګه کې او تعلیم به څنګه کېږي. نو دا ټولې ستونزې چې دي دا موږ ته معلومې دي. نو موږ ځکه د غریبانو خبره کوو او که موږ ته هم دغه شان نشې راغلې نو خلک د موږ باندې تیل واړوي او ودې سوځوي موږ انشاءالله. ډېره مهرباني ستاسو د ټولو، ډېره مهرباني.